بسم الله الرحمن الرحیم. چې د نظریاتو مونږ خبره کوو نو اول خو د ټولو لومړی پکې دا خبره چې نظریه وایي څه ته که نه خواته چې تاسو په نهم کې کوم تعریف د نظریے راټاکړه हो कि किसी खास मकसद को हासिल करने के लिए कौम के इज्तिमाई सोच को नजरिया कहा जाता है. همدغسې ده چې لکه د هر یو سړي انفرادي سوچ که نه لکه ګوري چې څومره خلک دي دومره سوچونه دي. هر یو سړی چې څنګه په شکلونو کې خدای پاک د یو بل نه بدل پیدا کړی داسې سوچونه هم بدلي. خو کله کله ناکله داسې وشي چې ډېرو زیاتو خلکو هغه سوچونه را یوځای شي لکه یو شان سوچونه یې که نه را یوځای شي نو هغې نه اجتماعي سوچ ډیولپ شي. بس چې کله هم د اجتماعي سوچ جوړ شي نو دا کې ته نظریه وایي. نظریې خلکو هم پیش کړي دي لکه څنګه چې کمیونیزم نظریه کارل مارکس پیش کړی ده که نه نو کارل مارکس پیش کړی ده خو بیا خو په دنیا کې د دنیا نیمه آبادي په دې باندې متفق شوې وه چې دا کمیونیزم د دنیا ښه نظام دی. نو چې نیمه آبادي پرې نه وګوره ډېر زیات خلک پرې متفق شو که نه نو دا هم یو نظریه ده. دقه شان هر یو دین هم یو نظریه وي. لکه د نظریې یو ډیفینیشن دا دی چې کسی قوم کے عقائد کے مجموعے کو نظریہ کہا جاتا ہے. نو عقیدې را یوځای شي د هغې نه یو نظریه جوړه شي. هر یو مذهب عقیدې وي که نه نور څه ځکه خو علامه اقبال وی there is only one ism and that is Islamism. هغه خو نظریه صرف یو ده هغه اسلام دی. نو دا موږ چې نن کوم اوس نظریې وګورې سټډي سرکل کې که نه نو دې کې د ټولو لومړی انډیویجولیزم دی. د انډیویجوال چې څنګه فرد ته وایي که نه فرد ته نو دا اصل کې دوه نظریې دي د یو بل اپوزیټ دي. یو انډیویجولیزم دی بل کلیکټیویزم دی. یو انفرادیت دی او بل اجتماعیت دی. نو د انفرادیت والا چې کوم دی انډیویجولیسټ دی وایي چې فرد ډېر اهم دی. د څه مقابله کې لکه معاشره مقابله کې یا د قوم مقابله کې د سټیټ مقابله کې فرد اهم دی. او اجتماعیت والا وایي چې نه قوم اهم دی معاشره اهم ده. نو دوی بیا دا هم وایي چې لکه که د معاشرې د ښې دپاره یا د قوم د ښې دپاره لکه که یو سړی یا یو څو سړي قتل کېږي نو هم قتل دی شي ځکه چې په دې کې د اجتماعیت خیر دی. خو علامه اقبال د دې دواړو نظریو په حق کې یو شعر ویلی دی. مطلب دا دی چې دواړه انډورس کړي دي. هغه د انفرادیت په اړه باندې وایي که نه چې افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. چې دا خو لکه دا افراد را یوځای شي نو قومونه ترې جوړ شي. د هر یو فرد چې کوم دی دا ټول ملت ته تقدیر یو ستوری دی. او بل ځای کې د اجتماعیت په سپورټ کې وایي فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں. فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں موج ہے دریا میں بیرونی دریا کچھ نہیں. لکه که موج د سیند نه بهر وځي نو خو بیا څه نشته. دا فرد هم که د سوسایټۍ نه کټه وکړي لکه که نن یو سړی وایي چې ما بایکاټ وکړ یو سوسایټۍ نه او دوی سره مې تعلق ختم کو نو دی به یوازې څه پاتې شي څومره که نه د قوم د وجې نه د معاشرې د وجې نه د آیډنټیټي. نو د انفرادیت او اجتماعیت موږ ځکه ووایو که نه چې دا په اصل کې دا کیپیټالیزم او دا کمیونیزم دا دواړه نظریې په دې ولاړې دي. کیپیټالیزم چې دا نو د کیپیټالیزم ډیفینیشن دا دی چې په دې کې د پیداوار ذرایع د پرایویټ سیکټر لاس کې لکه چې څه نوم پیداوار روزي پیسې ګټي پټې کارخانه ټیکسي دی ټرانسپورټ دی لکه کنسټرکشن دی بینک دی هر څه چې دي چې د څه نه پیسې ګټلی شي دا به د پرایویټ سیکټر لاس کې. او د سټیټ په څه کاري سټیټ به صرف ریګولیټري اتھارټي د دې لپاره به پالیسیز جوړوي رولز او ریګولیشنز به جوړوي. نو کیپیټالیزم څه دي پرایویټ بزنس دا پرایویټ بزنس سپورټ کوي. نو دا کارل مارکس اصل کې په 18مه صدۍ کې چې د کمیونیزم نظریه پیش کړې ده دا د کیپیټالیزم جواب و چې دې کې چې دی وایي که نه چې پرایویټ سیکټر به ټول هر څه په لاس کړي نو هغه وایي چې دا خو بیا ټیک نه ده. او هغه چې وي ټیک نه ده نه هغه په دې وجه وایي که نه چې اوس یو کارخانه ده او هغه کارخانه چې ده نه هغه یو کال چې تېر شو نو هغې 5 ارب روپۍ وګټلې. نو چې دا 5 ارب روپۍ دی وګټلې نو دې کارخانهدارو چې کوم مالک دی ده خو وخت په وخت باندې مزدورانو ته تنخواګانې ورکړي دي که نه نو ده خو په دې باندې ځان خلاص کړی دی چې ما خو تنخواګانې ورکړي دي. اوس دا 5 ارب روپۍ چې ده ته نیټ پرافټ کوم راووت که نه د ټیکسونو میکسونو نه هر څه نه پس نه هغه نیټ پرافټ د ده اکاونټ ته ځي په کیپیټالیزم کې. نو کارل مارکس په یورپ کې ورکرز او لیبر کلاس ته وی نه اسې زه ستاسو نه تپوس کوم چې دا 5 ارب روپۍ پوره په پوره د دوی حق دی د دې مالکو. وی ده خو انویسټمنټ کړی دی زه منم کارخانه یې لګولې ده خو را تاسو چې د کال 12 میاشتې چې کوم دی نه خواري به یې ولیدي 12 ګنټې در باندې کارونه کړي دي نو ستاسو په دې 5 ارب روپو کې لکه هېڅ حق نشته. نو چې په یورپ کې خو انډسټریل ریولوشن راغلی او صنعت لګېدلی نو په هغې کې خو لیبرانو په کروڑونو کې کار کو او چې هغوی ته یې دا خبره وکړه چې 5 ارب روپو کې خو هم ستاسو کېږي نو بس هغه په خلکو خو لګېده. نو په دې وجه باندې بیا نیمه دنیا په نیکسټ سنچري کې لکه چې څنګه په 1917 کې په روس کې کمیونیزم راغی 1949 کې په چین کې کمیونیزم راغی بیا نیمه دنیا کې وایي کمیونیزم خور شو. نو کمیونیزم په اصل کې داسې دا نظریه ده چې په دې کې د پیداوار ذرایع چې دي چې د څه نه پیسې ګټلی شي
نو هغه د سټیټ کنټرول کی نو چې لکه سټیټ کنټرولډ اکانومي سټیټ کنټرولډ بزنس نو چې ار سټیټ کنټرول کی نه دا د کیپټالیزم اپوزیټ شکنه چې هغه کې ارسره پرایویټ سېکټر لاس کی دی کې ارسره سرکار په لاس کی اوس سرکار به څنګه چل کوي لکه چې اوس د چاکور د اندام د سرکار دی کله چې اجره د دام د سرکار ده سکولو کالجو هسپتالو کارخانې ترانسپورټ او بانکینګ هر سره سرکار دي دا خلک چې پکې کار کوي دا ټول سرکاري ملازمین دي او سرکار به دې ټولو له د دې ضرورت مطابق پیسې ورکوي ایکول ډیسټریبیوشن اف ویلث وکړي ټولو له برابر ورکوي اوس چې ټولو له برابر ورکوي نو دا خبره خو ډېره ښه لګي چې لکه اوس مونږ وو کنه چې پاکستان کې د هر سرکار په خپله قبضه کې واخلي او ټولو له یو برابر پیسې ورکوي نو کارل مارکس په اصل کې دا غوښتل چې هغه وي چې یو کلاس لیس سوسایټي جوړه شي چې یو داسې سوسایټي په وجود کې راشي چې په هغې کې د کلاسونه ډوي نه د غریب او مالدار نو چې د ټولو له برابر پیسې ورکوي غریب او مالدار به بیا نه وي که نه بیا به ټول یو برابر وي که نه نو دا ټیک لګي خو دې کې هم مسله ده لکه څنګه چې علامه اقبال وایي جس کیت سے دیہکا کو میسر نہ ہو روزی اس کیت کے ہر خوش ہے گندم کو جلا دو چې دې کې باغ کې کوم کس کار کوي نو که د امرود ته زړه وشو او امرود خوري نه ځکه چې امرود ور سټیټ دی نو دې خو تنخواه اخلي نو د ده خپل هېڅ نه وي تر دې پورې چې دی کوم کور کې دی دا کور هم د سرکار دی نو د ده خپل هېڅ نشته نو دې کې بیا ډېرې مسلې دي لکه چې یو انسان دا نیچر خدای پاک داسې جوړ کړی دی چې دی وایي چې زما خپل صحیح که نه لکه تر دې پورې چې د چاکور سره سړک کښېنه ماشومان وایي زموږ سړک که د چاکور سره نیر وي نو هغوی وایي زموږ نیر که د چا پلار دوبای کې دی زموږ دوبای نو دا لکه هغه خدای پاک داسې جوړ کړی دی او بل دا دی چې ایکول ډیسټریبیوشن اف ویلث ټیک هم نه دی د دنیا نظام به څنګه چلیږي که ټول خلک په فاینانشلي یو برابر شي بیا به پرې سخته ګرمۍ کې به د تارکول په سړک باندې څوک خورئ او په سخته سړدای کې سهار په کوازه باندې د چا څه کار دی چې ودرېږي ځکه چې د انسانانو چې کوم صلاحیتونه دي یو شان نه دي څوک چا کې د بزنس صلاحیت شته چا کې نشته چې چا کې د بزنس صلاحیت شته بزنس وکړي او ډېرې پیسې وګټي دی بل کې نشته که نه نو دا خو د خدای پاک ته طرفه اوس داسې تقسیم شوی دی نظام داسې دی نو دا کیپیټالیزم او کمیونیزم دا دي تاسو به دې پوه شوئ اوس ګورئ دا سوشلیزم دی نو سوشلیزم دا کمیونیزم چې لږ غوندې نرم کې لکه څنګه چې کمیونیزم کې دا ده چې د یو سړي به هېڅ هم خپل نه وي پراپرټي به د ده خپله نه وي سوشلیزم کې څه وایي نه د ده که کور نه کور دی ساتلی شي د ده که یو ځای کې مارکیټ دی او مارکیټ نه دله کرایه راځي نو دا هم ټیک ده دا خبره ټیک ده خو صرف دوره کار دی چې دا ټرانسفریبل نه ده لکه دی دا خپله پراپرټي خرڅولی نه شي نو سوشلیزم چې کوم دی نه د هغې نه لږ غونده کې دغه شه که نه لوز شو لکه اسانه خبره دا ده چې کمیونیزم چې دی نه کمیونیزم دا اصول چې کوم دي دا چې لږ غونده کې نرم کې د دې نه سوشلیزم جوړ شي خو اوس دې ځای کې دا هم یو خبره ده که نه چې څنګه لکه اوس خو په دنیا کې نه کمیونیزم شته نه سوشلیزم شته دا ټولې دنیا کې نن سبا چې کوم سیستم چلیږي دا کیپیټالیزم دی نو چې کیپیټالیزم دی سوشلیزم نشته نه آیا کمیونیزم او سوشلیزم بالکل د دنیا نه ختم شوي دي نو بالکل وایي نه دي ختم شوي ځکه بالکل نه دي ختم شوي چې اوس په یورپ کې لکه د یورپ جرمني کې په سویډن کې هلته کې ایجوکیشن فری دی نو چې ایجوکیشن فری دی نه دا ایجوکیشن دا ادارې چې دي یا په امریکا کې دا خو سرکار دی که نه نو چې دا سرکار دی او سرکار خلکو له فری ایجوکیشن ورکوي نو دا خو د کیپیټالیزم خبره نه شوه دا خو د کمیونیزم خبره شوه ځکه چې هغې کیپیټالیزم کې خو دا دي چې هر څه به د پرایویټ سیکټر لاس کړي نو په یورپ کې هم هر سره پرایویټ سیکټر لاس کې نه دي هغوی هاسپټلز هم سرکاري شته او تعلیمي ادارې هم سرکاري شته او هغوی چې دا خپل خلکو له چې کوم دی فری ایجوکیشن ورکوي دا د کمیونیزم خبره ده په اصل کې هغوی وایي که نه خلکو له به بیسیک نیډس ټول سرکار ورکوي نو دا د هغې هغه خبره ده نه دا خبره ده چې ایز ا هول لکه په دنیا کې یو ملک کې کمیونیزم یا سوشلیزم نشته خو ځای په ځای په ملکونو کې د هغې هغه اساسه شکل کې موجود دي لکه دی هغه خپل کار کړی نو دا کیپیټالیزم کمیونیزم او سوشلیزم دا درې واړه دا داسې دي چې اکنامک کم پولیټیکل دي هم اقتصادي دي هم سیاسي دي ښه د دې نه پس چې دا بل لیبرلیزم نو لیبرلیزم به تاسو اورېدلی خلک وایي نه وایي دا پلانکې لو کوي لیبرل سړی دی نو دا لیبرلیزم دا نظریه چې دی دا ټکې خو دی د لیبرټي نه اخیستی شوی دی او لیبرټي ازادۍ ته وایي او لیبرل سړی چې دی د هغې نه مطلب دا دی آزاد خیاله خو دا دې ځای کې چې موږ لیبرلیزم ووم نو دا د یو ملک پوره سیسټم هم کیدی شي نو لیبرل سیسټم داسې که نه چې دا هغه لکه دکه د فنلینډ ناروې ډنمارک سویډن دا ملکونه چې دي دا لکه لیبرل ملکونه هغه ملکونه چې په هغې کې هغوی په ازادۍ باندې ډېر فوکس کوي په کوم ازادۍ باندې انسانانو په ازادۍ باندې چې لکه انسانانو ته مکمل ازادي حاصله ده چې دوی خپل بیسیک هیومن رایټس ایکسرسایز کولی شي فریډم اف ایکسپریشن اف اوپینین اظهار رای کې ازادي ورته هم 100% حاصله ده دا ګورئ په دې باندې تاسو ځان پوهه کوئ دا خو اصل کې موږ د یورپ ته معاشرین نه یو خبر کنه دا هغوی چې هلته کې لکه کله نه کله زموږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خاکي او کارټونان هم جوړوي نو دا هغوی په دې وجه باندې جوړوي که نه چې هلته کې خو مکمل ازادي ده که نه
ناغي مکمل ازادۍ کې خو هغوی دا وایي چې لکه موږ هر څه کولی شو، نو هغوی دې ځای کې دې ته یې مازغه نه رسي چې دا ته خو هر څه کولی شي، خو لکه دې سره خو ته د 2 اربو خلکو ایموشنز چې کوم دي نه هغه هرټ کوې، هغه د هغوی پیغمبر دی، هغوی ورسره ډېره مینه کوي، نه دا دغه کوي. نو دا اوس هلته کې چې کوم دی یو ملک کې که 2 ملکونو کې هغوی پالیسي جوړه کړه، قانون یې باقاعده پاس کړ چې لکه مقدس شخصیات، مقدس کتابونه د دې به چې کوم دی بې حرمتي نه کوي، ځکه چې دې نه بل مذهب والا بیا دغه کېږي. نو لیبرلیزم چې په هغې کې په انساني ازادۍ باندې ډېر زیات فوکس وي، انساني حقوقو باندې ډېر فوکس وي، د میډیا ازادي، د ټولو ازادي پکې ډېره دا لیبرل. ښه که تاسو اوس وایئ چې لیبرل سړی چاته وایي، لکه نو ګورئ دا داسې دی چې بله پښتانه دي هغه اسلام آباد کې اوسېږي که نه، ډېر پښتانه کراچۍ کې اوسېږي که نه، څه پښتانه هغه بار تللي دي د ملک نه، اوس هغه چې کوم ځای کې د ښارونو ته تللي دي یا د ملک نه بار تللي دي، هغې کې ډېر زیات خاندانونه داسې دي چې د هغې زنانه اوس پرده نه کوي، بار ګرځي دغسې که نه. نو ولې دوی مسلمانان نه دي؟ مسلمانان خو دي خو پرده نه کوي. ولې پرده نه کوي؟ ځکه چې لیبرل دي که نه، کو ایجوکیشن په حق کې دي چې لکه سبق ویل پکار دي، هغه هلکان دي که جنکۍ دي که کو ایجوکیشن دي، کو ایجوکیشن دي که نه، نو دې ته آزاد خیاله وایي. سیکولریزم پوره یو ایډیالوجي ده، په دې کې دی وایي چې سټیټ او ریلیجن دا د یو بل نه بالکل جدا دي، لکه ریاست او مذهب دا د یو بل نه جدا دي، او د ریاست لکه مذهب سره څه کار نشته. لکه څنګه چې ګورئ د 1947 نه مخکې دلته د انګریزانو حکومت و، نو چې دلته د انګریزانو حکومت و نو دلته هندوانو مو، مسلمانانو مو، سیکانو مو، ټولو خپل عبادتخانې هم وي، عبادتخانې نوې نوې جوړولې هم، عبادتونه یې هم کول. اوس داسې خو نه وه چې د 1947 نه مخکې انګریز په زمانه کې دلته چا روژه نه شوه نیولې، نه انګریزانو به باقاعده په خپله مسلمانان په شپ کې د کراچۍ د ممبۍ نه کېنوله او سعودي عربو ته به حج له لېږل. نو سیکولر سټیټ څنګه وي؟ ولې هلته کې په عبادت باندې پابندي نه په عبادت پابندي نه وي، هلته کې هر چاته د خپل مذهب د مطابق د ژوند تېرولو ازادي. اوس تاسو به پوه شئ. نو پاکستان سیکولر سټیټ نه دی که نه، پاکستان خو مذهبي ریاست دی، نو چې مذهبي ریاست دی دا خو جوړ کړی نه مذهب په نوم باندې دی او مذهبي ریاست اوس هم دی. نو دلته کې چې د مذهبي ریاست دی او د قائد اعظم کله بیا په 11 اګست 1947 دا ووایي چې تاسو که مندرونو ته ځئ، که تاسو چرچونو ته ځئ، که تاسو جوماتونو ته ځئ، نو تاسو یې بالکل آزاد یئ. نو چې تاسو بالکل آزاد یعنې بیا د دې ملک حاصلولو څه فایده شوه؟ ادار یې اخیسته سله لکه مقصد یې څه شو؟ ځکه چې تا خو دا د دې لپاره غوښته چې مسلمانانو له جدا ملک جوړوم، نو چې ته اوس دوی ټولو ته وایي چې ازادي ده، نو بیا خو انډیا راله خو که نه ټولو ته ازادي وکړه. او دغه چې کوم جواهر لال نهرو خو ستانه زیات سیکولر و، تر دې پورې چې د ازادۍ نه پس په 1950-51 کې هلته کې د سومنات هغه مندر نه و، پخوانی تاریخي مندر چې محمود غزنوي مات کړی، هغه وایي چې کله سرکار جوړ کړو نو د هغې افتتاح له د انډیا د هغه ټایم صدر انوایټ کړو هغوی، نو جواهر لال نهرو وزیر اعظم هغه ورته وایي د دې افتتاح له مه ځه، وایي ته که د دې مندر افتتاح له لاړې خلک وایي چې هندو سټیټ دی، مونږ خو سټیټ دا سیکولر سټیټ دی، مونږ خو به هر یو مذهب ته برابر ګورو. اوس دا سیکولریزم تاسو په دې ځان پوه کړئ دا ځکه غلطه نظریه نه ده که نه، که دا غلطه نظریه وه نه مسلمانان انډیا کې ولې غواړي؟ د دیوبند عالمان وایي انډیا به وایي سیکولر سټیټ وي. نو ولې به انډیا سیکولر سټیټ وي؟ ځکه که سیکولر سټیټ نه وي نو بیا به څنګه سټیټ وي؟ مذهبي به وي که نه، نو که مذهبي ریاست یې جوړېږي نو بیا خو د هندو ریاست جوړېږي، نو دا مودي خو د هم هندو راشټر جوړوي که نه. نو په دې وجه باندې هغوی وایي چې دا سیکولر سټیټ وي نو مسلمانانو ته پکې فایده ده. وایي دا دغه چې مذهب که نه، نو مذهب د ونو د بوټو د غرونو د سیندونو د دیوالونو نه وي، دا د خلکو وي، نو چې د خلکو وي که نه، نو خلکو ته یې پرېږده. د ریاست چې کوم دی مذهب نه دی، په کار باز د خلکو دی، او د خلکو خوښه ده چې کوم مذهب یې فالو کوي نه فالو دي کي. که سیکولریزم غلط شی و که نه، نو دا اوس چې په انګلینډ کې کوم پاکستانیان دي را زمونږ د کورونو پکې هم بله خلک دی، دوی ولې په انګلینډ کې خوشحاله دي؟ یاد چې کوم دی نه آیا په انګلینډ کې دوی ته څه مسله شته چې تاسو اسلام مه فالو کوئ؟ ښه یا چې کوم دی نه دې نه تاسو اندازه ولګوئ چې په انګلینډ کې رمضان راشي که نه، نو چې هرې پیرې ته رمضان راځي نو د میاشتې شروع کېدو نه مخکې هغوی هلته کې سرکار چې کوم دی نه وایي پیکیج اناونس کوي چې د مسلمانانو مقدس میاشت ده، نو په جنرال سټورونو کې په مالونو کې د مسلمانانو لپاره فوډ آیټمز چې کوم دي د ارزان کي. نو یو سیکولر سټیټ د انګریزانو ملک کې د مسلمانانو لپاره څیزونه ارزانېږي او په مسلمان ملک کې چې کوم دی بیا څه کار کېږي؟ همې د سیکولریزم په اردو کې معنی د لادینیت و. لادینیت دا ټکې خطرناک دی، دا په اصل کې پرویز هود وایي وایي دا هر دینیت په کار دی چې دې کې د هر یو دین عزت دی، هر یو دین ته ازادي حاصله ده. نیشنلیزم بله نظریه د هر یو سړي خپل قوم سره مینه یې که نه. اوس که هغه قوم نه یو سړی چې کامیابېږي نو خلک پرې خوشحالېږي، لکه چې د کرکټ میچ کې ومو رضوان او فخر زمان او شهنشاه افریدی دوی لکه ښه پرفارمنس به وکړي، پښتانه به لږ ډېر خوشحاله وو، ځکه چې پاکستان هم میچ وکړه خو پښتنو پکې دغه وکړه که نه. هر یو سړی به خپل قوم سره مینه ومي، دی به په خپل قوم خوشحالېږي ومو. خو نیشنلیست په اصل کې هغه سړی که نه چې دی د خپل قوم د حقوقو لپاره جګړه کوي،
د خپل قوم د مفاداتو لپاره اړوي، د خپل قوم د خیر لپاره اړوي. دا سړی نیشنلیسټ دی. دې کې څه بد دي؟ د قوم پرسته وایي نیشنلیزم قوم پرستی دې کې څه بد شي؟ څنګه چې باچا خان اړمو نو باچا خان د ټولو نه غټ نیشنلیسټ نو به ټیک ته کنه. دا صرف هغه ټیم خطرناک شي کنه که چېرې لکه یو کس خپل قوم سره مینه کوي د بل قوم د نفرت په بنیاد باندې بیا دا غلطي شي. خپل قوم باندې خوشحالي کوي، خپل قوم لپاره کار کوه، خو د بل قوم که ته لکه ته وایي چې هغوی د خیر د نقصان ورسي خو چې ماته فایده وشي، بیا دا غلط کار دی. دې ته بیا بلایند نیشنلیزم وایي یا د ایکسټریمیزم ته ورسي کنه. او ایکسټریمیزم انتها پسندي خو په هر یو شکل کې خطرناک را کنه، تر دې پورې چې یو سړی مسلمان دی او دې پر خپل اسلام کې هم چې کوم دی ایکسټریم ته ورسي دا به هم خطرناک شي. څنګه خطرناک شي؟ ګورئ داسې چې لکه یو سړی دی او هغه ایکسټریمیست مسلم دی، نو دا ایکسټریمیست مسلم په مخ کې کته دا وایي چې امریکا کې دماکه وشوه او په دماکه کې چې کوم دی 200 کسان مړه شو، دې څه وایي؟ وایي اسلام کار وشو، وایي د کافران دي، وایي مردار وګار دي. نو دا اوس چې کوم دی د دې د مایند نه خو صرف هغه اسلام په دایره کې راګیر شوی دی کنه. نو د اسلام په دایره کې خو راګیرول نه دي پکار. دا زمونږ پیغمبر هم رحمت للعالمین او د ټول انسانیت لپاره راغلی، صرف د مسلمانانو پیغمبر نه دی، ټولې دنیا پیغمبر دی. اوس هم که څوک مني که نه مني خو راغلی دی ټولو لري. فاشیزم چې کوم دی یو نظام دی فستاییت ور اردو کې وایي، او دا به تاسو اورېدلي وي. فاشیزم چې دی نو دا په اصل کې په ایټلی کې موسولیني یو سړی تېر شوی دی، دویم جنګ عظیم نه مخکې بیا دویم جنګ عظیم کې هم دی و. دا هټلر په اصل کې د ده نه متاثره و، او هټلر چې په جرمني کې کوم نظام لاګو کړی و نو هغې ته به نازیزم وایي. نازیزم نه فاشیزم یو شکل و. د ایټلی کې چې کوم نظام و دا فاشیزم و. د فاشیزم فستاییت وایي داسې نظام یې که نه دې کې دوی په نیشنلیزم باندې ډېر غټ فوکس کوي. لکه دوی د سټیټ خپلې سلوګنز جوړ کړي، نارې خپلې ترانې جوړې کړي، خپلې جنډا او داسې یو سمبلز جوړ کړي. او په دې کې دا خو خیر دی ټیک ده، تر دې پورې خبره ټیک ده، خو مسله په دې کې دی چې په دې کې کم یو سړی د سټیټ بیانیه نه مني او د سټیټ په نریټیو باندې نه چلیږي، نو هغه سړی بیا چې کوم دی نو دی مړی قتل کوي. لکه مطلب دا تاسو زما خبرې ته غوږ دی ګورئ چې د سټیټ یو پالیسي ده او د سټیټ هغه پالیسي اوس ته نه منې نو ستا ځای یا جیل دی او یا به یې چېرته چې کوم دی نو قتل کې مړ به یې وغورځوي. نو فاشیزم دا دی. نو هټلر په اصل کې جرمنیانو ته ویل دا ووایي چې جرمنیان چې دي دا د دنیا د ټولو نه اعلی نسل دی. نو چې دا د ټولو نه اعلی نسل دی نو لہذا په دنیا باندې د حکومت کولو لکه موږ ته حق حاصل دی. او دا دویم جنګ عظیم کوم د دې لپاره هغوی دا ټول چې کوم دي د انګریزانو دا فرینچ او د روسیان د دوی د پاسه به چې کوم دی موږ خپل جرمن نیشن کینو او په ټوله دنیا باندې به راج کوو. نو دا اوس یو خطرناک ټرینډ دی که نه چې ته چې کوم دی خپل نیشن دغه کړي چې تاسو د دنیا اعلی نسل یئ او بیا هغوی ته دې ته تیار کړي او په دغه نسل کې دننه چې کوم خلک دی او هغوی وایي چې نه دا ستا د پالیسي خو غلطه ده او بس هغه مړی قتل کوي. نو فاشیزم کې دی چې فاشیزم کې لکه اپوزیشن ته د سپیس نه میلاویږي او که دغه شان څوک مخالف بیانیه راړي بس د هغه پکې ځای نه. اوس په دې کې ګورئ چې موږ دا ووایو چې کمیونیزم یو نظام دی چې هغې کې هر څه د سټیټ په کنټرول کې ټیک ده. نو بیا خلک چې کوم سړی دلته کې په مسلمانانو کې لږ غونډه کې یا دین باندې نه چلیږي یا موږ له نه راځي خلک وایي دا کمیونیسټ دی. ستاسو خیال دی که نه؟ سیکولر ته هم خلک داسې ګوري چې خلک چا په مخکې ته ووایي چې دا سړی سیکولر دی یا لیبرل دی، خلک ورته ډېر بد ګوري چې لکه ګینې کافر وي. لیبرل کافر نه دی، صرف آزاد خیاله دی. سیکولر چې کوم دی نو سیکولرزم خو یو نظریه ده چې سټیټ او ریلیجن د یو بل نه جدا دي. اوس چې کوم سړی هم دا وایي چې یو سټیټ او ریلیجن د یو بل نه جدا ساتل پکار دي نو سیکولر مایندډ دی که نه، نو دی خو هم کافر نه دی. ښه دغه شان اوس کمیونسټ هم کافر نه دی. نو چې دا ټول کافران نه دي نو کافر کم یو دی. نو کافر ایتیزم یو نظریه ده او ایتیزم چې دی نو دا هغه خلک چې دی د ایگزیسټنس اف ګاډ باندې بلیف نه ساتي. نو چې هغه خلک چې هغوی د وایي چې د سر نه خو لکه الله پاک خدای لکه روشته نه نو چې اوس کم ایتیست دي انا بس دا ټول بیا کافران دي. نو په ایکچوال کې چې موږ نو اوس په مسلمانانو کې ایتیست شته او که نشته نو مسلمانانو کې به څنګه ایتیست وي؟ که مسلمان چې ایتیست وي یا خو بیا مسلمان پاتې نه شه که نه. خو ګورې دا تاسو ته پته وي چې دغه لایک مایندډ خلک ګورې په ټوله دنیا کې په هر ملک کې شته او دې کې تاسو ته دا پته ډېر زیات خلک داسې دي په ایتیستو کې پټ چې هغوی وایي خپله د مذهب خلاف هغه غوسه نه ده، هغه چې په مذهب باندې نشي وباسلی نو بیا یې په مولا باندې وباسي. اوس تاسو پوه شوئ؟ نو د ملایانو خلاف چې کوم خلک اړوي نو دې کې بعضې سړی داسې چې په لاجیک خبره کوي کیدای شي چې ملا کې غلطي دی ورپسې خبره کوي او جدا خبره ده. خو ګوره ملایانو پسې چې کوم خلک اړوي نو په دې کې یو پوره غټه ډله وایي داسې ده چې د دوی په اصل کې دا مذهب نه دی خوښو او چې مذهب یې کله نه دی خوښو نو دی بیا د مذهب پسې خو څه ویلی نه شي که مذهب پسې څه وایي دلته کې پاکستان کې خلک مړی که نه
چې مذهب پسې څه نشي ویلی نه بیا د ملایانو پسې خبرې شروع کړي او دا ډله شته او دا دلته کې هم په پاکستان کې هم شته تاسو پاکستان یادوي زموږ په خواو شبرې کلو کې هم شته خو پټ دي او چې کله دوی هغه دوی هسې خبره نه کوي دوی صرف هغه ټایم خبره کوي چې دوی ته پته ولګي چې دې ځای کې اوس یو څو کسان ناست دي دا ټول زما هغه ګروپ والے دي بیا که د دوی خبرې تاسو واورئ د دې په قرآن مجید کې پوینټونه راوباسي نقطې راوباسي او دوی به ستا په مخ کې چې کوم دی نه مخامخ حضور صلی الله علیه وسلم پسې هم خبرې وکړي او الله پاک پسې هم خبرې کوي تر دې پورې چې وایي د دوی آبادي چې کوم ده دا نن سبا 70 کروڑ ده ټوله دنیا کې نو په 18 آبادۍ کې 70 کروڑ ګورې دور لږ نه دي ښه ډېر دي که نه